شاهد افریدي د الیشا د مور 10 لکه روپۍ مدد وکړو او ورسره دا هم وویل چې ستاسو په کور کم غم راغلی ده، زه در سره په دې غم کې شریک یم. که غواړئ چې تاسو هم د دې ټولې کیسې نه خبر شئ نو دا ویډیو سره تر اخره پورې وګورئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. ملګرو، شاهد افریدي به تاسو هم پیژنئ چې ډیر زیات مشهور سړی ده او هغه اوس وخت کې په کراچۍ کې ژوند تیروي. د هغه یو فاونډیشن هم ده چې ډیر زیات ښه کار کوي. نن سبا سوشل میډیا باندې دا خبر ډیر زیات شوی دی چې په داود شاه باندې قاتلانه حمله شوې ده او هغه ډیر زیات زخمی دی. نو بیا دینه بعد چې کله شاهد افریدي سونیا شاه سره خبرې وکړې نو ډایرکټ یې ولا 10 لکه روپۍ راواستولې او ورته دا هم وویل چې ستاسو په کور باندې کم غم ده، زه په دې غم کې مکمل شریک یم. او ورته دا هم ویل چې زه پښتونخوا ګورنمنټ ته دا وایم چې زر نظر دی دغه کسان گرفتار کړلی شي چې چا په داود شاه باندې ډزې کړي دي. ملګرو، شاهد افریدي دا هم ویل که موږ د داسې خلکو مدد وکړو نو دا به دغه کارونو ته نه مجبوریږي او دا به بیا دغه شانتې کارونه نه کوي او دا خبره صحت پورې صحیح هم ده چې څوک ورپسې خبرې کوي او امداد ورسره نشي کولی نو دوی له پکار دي چې خبرې هم ورسره نه کوي. ملګرو، په دې کې موږ ته ډیر زیات غټ میسج پروت دی. که چا سره ښه نشي کولی نو بد هم ورسره مه کوه او چپ وتې نو دې نه موږ ته دغه معلومیږي که چا سره مدد نشو کولی نو موږ به ترې چپ یو، موږ به ورته هېڅ هم نه وایو. تاسو شاهد افریدي دې خبرو باره کې څه ویل غواړئ موږ ته لاندې په کمنټ کې ضرور ولیکئ. دا و زموږ نننۍ ویډیو، تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم.